عزیزانو مخکینی درس کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زندگی حالات بیانېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر موقع باندې موجودو. په بدر کې مو دا غي ذکر تیر شوی درس کې شویو. په جنگ احد کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره څنګ په څنګو او کله چې مسلمانان په مینس کې گیر شول او مسلمانان تر بتر شول، په دغه وخت کې سعد او طلحه د نبی علیہ السلام سره پاتې شول او نور صحابه کرام ټول یو خوا بل خوا تر بتر شول. نو بیا دوباره چې आवाज وشو چې صحابه کرام راجم شي، نو پاغي کې د ټول لومبني ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام خواته راغلیو. جنگ چې ختم شو او دا غینه پس اعلان وشو چې ابو سفیان او داغه ملګری راجم شوي دي او اغوی دوباره مسلمانانو پس راځي. نو نبی علیہ السلام 70 کسان فوراً تیار کړل ابو سفیان پسې. پاغه 70 کسانو کې ابوبکر صدیقو د چا په باره کې چې الله فرمایلی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. غزوه خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته یو ایریا سپارلې و چې دې کې به خندق تکني. نو ابوبکر صدیق دومره خندق کنهسته، دومره پلن او دومره خکتا چې داغه کوم ایسه و پاغي باندې یو کافرم نو راوړېدل. دې په خندق کې کارنامه وا. سریه بنی پزارا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلی و او ابوبکر صدیق ورته امیر کړو او غي ډیر لوی فتح او کارنامه کړی و. د فتح مکه په ورځ باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل والد راوستو او نبی رسول الله ته وی دی بوډا بابا ته کلمه وایا. نبی علیہ السلام ورته وی تاول د تکلیف ورکو زب په خپل د پسې تلیوما. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې نا تاسو به ولې زیدې می تا پسې راوستو. سلور پښتا د ابوبکر صدیق دا چې کم دینو په ایمان کې او صحابه دي، لارم صحابي او مورم صحابي وا، پخپلم صحابي او زویم صحابي او نوسیم صحابي. پنو هجره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج امیر کو او حج ته ولي غلو او باغی کې ورته داسې اعلانونه سپارلی چې د عربو د دستور مطابق دا اعلان یو سړی په خپل کولی شي یې قریبي رشتہ دار کولی شي. عرب نور د چا نه مني، لیکن هغه اعلانونه د کړیو. په غزوه تبوک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته امامت سپارلیو، وی منځونم تکوا او دته سپارلیو د لشکر جایزم ته اخلا. نو د بل لشکر جایزه غشتله انسپیکشن به کولو. په غزوه تبوک کې د کور ټول سامان ورکړیو. یو پیرا د جمعې ورځ وا او مدینه ته یو قافله راغه او کاتسالی و د رغلی تنگی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو خطبه وی او دی کې आवाज وشو چې یره قافله را رسیدا. بس خلکو غروال د جمعې دا خطبه چې و دا به د مانځنه پس وا
لکه څنګه چې د اختر خطبه بس خلکو غروال لکه څنګه چې د اختر پر ورځ باندې منځو شي او خلک خطبه ته نه ساري کی بس غروي زی اعلان کې دا ناجایز دي صحیح نه دي 12 کسان صرف پاتې شي په هغه 12 کې ابوبکر صدیق مو چې دا غي صفت الله تبارک وتعالى په قران کې کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو نو د جمعات ټولې دروازې بند کې سیوای د ابوبکر صدیق د کورنا د بیماری په دوران کې ولس منځونه ابوبکر صدیق د نبی رسول الله والسلام په مصلی باندې کړی دي او بیا نبی رسول الله ماته یو کاغذ او قلم راوړی چې زه لیکلو کوم علما وایي چې په دغه لیکلو کې د نبی رسول الله مقصد د ابوبکر صدیق خلافتو لیکن ابوبکر صدیق ورته په خپل کاغذ او قلم ورنکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخامخ با ابوبکر صدیق ډیر په ادب سره چکم دینو ګرځیدو به ډیر په ادب سره یمشي بین یدیه د نبی رسول الله والسلام مخ ته به ګرځیدو او ډیر په ادب سره به ګرځیدو بهرحال دا د نبی رسول الله تر د وفات پورې د ابوبکر صدیق کارنامې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپن د دپن د غسل په دې معاملې کې لګیاو په دې کې چې आवाज وکړو چې صحابه او خاص کر انصار د مدینه سقیفه بنو ساعده کې راجم شوی دي سقیفه بنو ساعده د قبیلینوم دي او سقیفه چې دینو دا دالان ته وای چوپال ته وای په خوا به خلکو دالانونه چوپالونه جوړول او داسې د کور مخ ته به جوړول یا به په پټی کې جوړول او یا به چې کم دی په کور کې دننه به جوړول اجربم اکثر داسې چوپال او دالانو غیر چاپیر به نه خالی میدانو نو دغه د بنو ساعده یو قبیله وا دا غي یو غټ مشهور دالان چوپالو ایک صحابه را جمعو ابوبکر صدیق ترانو عمر ترانو په منډه منډه لاړل عمر رضی الله تعالی عنہ وای چې په دې تلو کې زورت پی نفسی مقالتن ما پزړه کې یو تقریر جوړ کو چې دا به زمو دا به الته تقریر کوم لیکن ابوبکر صدیق ز پرې نه خودلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د انصارونو تاسو کو چې تاسو څه کوي هغه ورته من امیر جوړو وی په کوم لیول جوړوي وی مننا امیر و منکم امیر یو با امیر زمون شي یو بستاسو شي اپا دو کسب نظام چلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي الائمه من قریش امامان بټول قریشیان د قریشینه بغیر بل سړی امام نشي جوړېدل خلیفہ او امیر المؤمنین نشي جوړېدل دا به قریشی سړی وي هغه دا خبره د ابوبکر صدیق اومنله ځکه ابوبکر صدیق دومره د لوی مقام او د مرتبه سړی چې داغه خبره به چام نشورت کولی خبره غيو منله او بدی کی بیا خبره چې کم دینو دا شو چې اوس په قریشیانو کې سو کمیری نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د انصارو فضایل وی د مهاجرینو فضایل وی
د قریشیانو فضایلی وي او د عمر فضایلی وي او وی دا عمر دی د دنه خسړې بل نشته به دی بدن خلیفہ شي چې کله دا خبره وکړه نو عمر ترانو را پاسې دلو او لاس د ابوبکر اونیو او وی فرمایل وی دا ابوبکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون امام جوړ کړی دی په زندګۍ کې د پسې موږ منځونه کړی دي لہذا دې زمونږ خلیفہ دی نبی علیہ السلام لا پروت دی دفن شوی نه دی او خلیفہ جوړ کو ولی زکا چې باب د خلافت ډیر اهم دی خلیفہ با مخکینی خلیفہ چې دی لا دفن کړي نی بل بجوړي زکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې مسله وا جنازه به کم ځای کو سوق به کوي څنګه به کو دا فیصله بغیر د خلیفہ نه کېده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دفن مسله وا مکی ته به وړو زکه چې الته پیدا شوی دی جنت البقیع کې به دفن کو د مدینه مقبره ده شام ته به وړو د ابراهیم خلیل الله په څنګ کې به دفن کو دا درې قسمه اختلافات د امام نه بغیر نه حل کېدل ابوبکر صدیق خلیفہ شو په هغه چوپال کې چې څومره صحابه ټولو د ابوبکر صدیق په لاس بیت وکړو واپس چراغي نو ټولو صحابه بیت کړی دي ابن حجر اسقلانی په فتح الباری کې ذکر کړي چې علی رضی الله تعالی عنهم په لومبه رس بیت کړي په سباله بیا په جمعات کې بیتو خلق به جمعات تراتل او بیت به د ابوبکر صدیق نه کولو او خلیفہ به تسلیمولو بعض روایتو کې چې علی ترانو شپږ میاشتې پس بیت کړو فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی فرمایي چې شپږ میاشتې پس چې علی ترانو کم بیت کړو د دوباره بیت کړو خلکو خبرې مشهور کی د علی ترانو په باره کې نو بیا هغه دوباره بیت وکړو وګرنه هغه په لومبه رس بیت کړو بهرحال ابوبکر صدیق هغه مسلې حل کی اولنې مسأله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کم ځای وکنو نو ما تاسو ته وی درې خبرې وي مکی ته وړو مدینه کې جنت البقیع کې عام قبرستان چې دی یې دفن کو شام ته وړو د خپل نیکه ابراهیم خلیل الله سره دفن کو ابوبکر صدیق وی دا یوم نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی او دا اوس زما فیصله ده پیغمبر چې په کوم ځای وفات شي پاک ځای به دفن کې په کم ځای کې چې وفات شي هغه کټ به د اکه ځای نه روچت کې او په اکه ځای به قبر کني نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیوال سره خوا کې کټ پروتو په اکه کټ کې وفات شوی د دیوال د خوا نه کټ اوچت کو په اکه ځای ورته قبر وکنستل او اکه قبر کې نبی علیہ السلام دفن کړل دویمه مسأله جنازه به څنګه کو اوس ټول خلق به حجرې ته داخليږي لوی غوغا به حجره کې ټول کسان ناراضي کمرې ته باغی حجره وي د عائشہ ترانا کمره چې پکم کې نبی رسول الله دفن دي چې اوس روزه ده الله دې مونږ تاسو بار بار ور ولي نو هغه روزه دا حجره د عائشہ ترانا وا پدې کې دنه به جنازه کو ځکه نبی رسول الله بالکل قبله ته د دیوال سره جوخ پروت نو دې کې بسونه خلق راضي دا فیصله ابوبکر صدیق کا وی د نبی علیہ السلام جنازه څوک امام نشي کولی ځکه دې په خپل امام د جنازه څوک امام نشي کولی بس لس کسان ورځي او ځان لنیت تړي او ځان له جنازه کوي واپس روزي هغه باندې ډیر وخت لګیدلو ځکه صحابو تعداد د لاکو نه وړیدل لس کسان بدل جنازه به کول او بیا براتل نو دی باندې تقریبا 2 ورځې ولګیدل
نو بیا د هغې نه پس نبی علیه صلات وسلام دفن کو. دا ټولې فیصلې ابوبکر صدیق په خپل خلافت کې وکړي او دا د د خلافت اصل چې کوم دی نو هغه کارنامه او هغه وا او د علی رضی الله عنه په باره کې چې کومې خبرې خلکو مشهور کړي دي دا غیر رد علی رضی الله عنه په خپله کړی دی. قیس بن عباده روایت دی، هغه فرمایي چې علی رضی الله عنه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شپې ورځې بیمارو، په دې ورځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت سره ابوبکر صدیق منځونه کول او امامت کولو. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو منګه غور وکړو، په غور فکر کې دا خبره معلومه شوه چې منځ د اسلام جنډه ده او د دین رکن دی، لہذا چاته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې منځونه سپارلی وو هغه ته به موږ خلافت هم سپارو. په دې موقع علی رضی الله عنه وفرمایل چې کم سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته زمونږ د دین مشر کړی دی نو موږ به د دنیا ولې نه مشر کړو، د دنیا مشر به هم زمونږ غي. نو د ابوبکر صدیق په خلافت باندې اتفاق راغی. 2 کاله صد پاسه خلافت کړي، ډیره نازکه مرحله وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، ډیر قبایل د اسلام نه ووړېدل، مرتد شول. ډیرو قبایلو د زکات نه انکار وکړو، وی زکات به موږ نبی علیہ السلام ته ورکول اوس نه ورکو. ډیر قبایل لاړل د مسیلمه کذاب سره ملګری شول، ا د نبوت دعوه کړې وه. ابوبکر صدیق دی ټول ارستا تنی تنها ملا اتړلا او اعلان وکړو چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې چا په زکات کې یو رسې ورکول یو رسې او نن نه ورکوي زه به د هغوی سره جهاد کوم. مانعین د زکات سره جهاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې یو لشکر تیار کړو، تقریبا لږ بګ 3000 کسانو پکې، او د هغه لشکر امیر یې نوجوان اتلس نولس کلیز اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ کړو. او په دغه لشکر کې ابوبکر، عمر، عثمان دا غي پشان لوی جرنیلان دا دغه ماتخت. ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفات نه 3 ورځې مخکې اولیګلو مسیلمه کذاب پسې چا چې د نبوت دعوه کړې و، چا چې په ختم نبوت ډاکا چولې و. دا لشکر د مدینې نه بار وته، خو د نبی علیہ السلام طبیعت ډیر ناساز و، د مدینې نه بار ایثارو. نبی علیہ السلام چې وفات شو نو دا لشکر واپس راغی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه پس فیصله وکړه وی چې کوم لشکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس جوړ کړی دی هغه لشکر زه هیڅ کلم نشم را واپس کولی، هیڅ کلم نشم ماتولی. دغه لشکر به بعینه اکا کسانو سره چې کوم دینو زی او اسامه به امیری. د خلافت رضی و او چې کوم دینو اسامه سره را روان شو د مدینې نه بهر، د لاسه ونیولو، د لشکر نه مخکې را روان دی. اسامه ته وصیتونه وکړل او بیا ورته درخواست وکړو. درخواست امیر المؤمنین دی، د ټول اسلام بادشاہ دی. دی وخت کې اسامه ته درخواست کوي کستا خوښی نو په دې لشکر کې صرف عمر ما ته پرېږده، نور بوزه. ځکه ابوبکر هم په دې لشکر کې و او عمر هم پکې و. ابوبکر خو خلیفه شو، وی عمر ما له پرېږده، ځکه د عمر نه بغیر زه په مدینه کې د خلافت واګې نشم کنټرول کولی. صرف عمر ما ته پرېږده، که دې خوښه یلی او که ناراضه کېږي نو بیا نه پاتې کړو.
بیا نه پاتې کوم دومره عاجزي نو بیا ورته هغه عمر پاتې کو ورته وی امیر المؤمنین ستا په اډر بچلیږو منګه وی نه وی دی وخت کې ته امیری دا ستا اډر دی نو عمر ورته پاتې کو نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام چې کم دینو کارنامې بیا د دینه پس چې کم دینو 2 کاله خلافت کړی دی دغه یو لشکر کې اسامه امیرو د دینه پس په ار لشکر کې خالد بن ولید امیرو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله تعالی عنہ په ابتدایي زمانہ کې چیف اف آرمی سٹاف هغه چې کم دینو جرنیل جوړ کړو او جنگونه به داغه په امارت کې کېدل داغه ذکر به چې کم دینو مخ کې درس کې راځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي